الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى بتوفيق سرا من رسول صلى الله عليه وسلم مبارک سیرت بیانو او الله به دې خبره گواکو چې د سیرت دې لپاره بیانو چې الله سبحانه وتعالی دې د لاسمنګ ته د رسول صلی الله علیه وسلم شفاعت نصیب کی او دغه پیغمبر په لار روان شو، او بل دا چې دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره زمونږ محبت هغه خډیر شي. او سیرت د مطالعه کولو غټه فائدہ دغه ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم سره به د سیرت د رسول صلی الله علیه وسلم سره به د محبت هغه ډیری، ولادي دا محبت خډیر کی او الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي چې د رسول صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان شو. سیرت کې اخرنی خبره هغه د اسراء او د معراج مبارک و، او دا غینه مخ کې منګه د عائشه رضی الله عنها د واده مسله بیان کړو د نکاح اولته چې بی دین خلق او غیر مسلمه کمی شبهه پیش کړي دا غي جوابات د الله سبحانه وتعالی په توفیق سره موږ بیان کړو. بل غینه بعد مسله د اسراء او د معراج او دا خبره موږ بیان کړو ولته چې د الله سبحانه وتعالی طرف نه یو تحفه و چې رسول صلی الله علیه وسلم ته ورکړه د دې لپاره چې د یو څو غمونه پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې پرله پسې راغلي، نو الله سبحانه وتعالی وته دا نعمت ورکو هغه د اسراء او د معراج ده. د اسراء او د معراج واقعا دې ته الله سبحانه وتعالی په قران کې اشاره کړې ده په سورۃ الاسراء، سورۃ بنی اسرائیل کې، او دغه شان په سورۃ النجم کې. او د اسراء او د معراج واقعا په حدیثونو کې زې په زې راغلي ده، او په یو حدیث کې د ټوله واقعا نه درجمه شي. بعضو حدیثونو کې دا واقعا تفصیلا راغلي او ګدر راغلي، بعضو کې مختصر راغلي، او ډیرو صحابه کرام ور نقل کړي د لکه انس بن مالک رضی الله عنه، ابي بن كعب، بريده، جابر بن عبد الله، حذيفة بن اليمان، سمورة بن جندب، سهل بن سعد، شداد او صهيب، وعبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن أسعد، عبد الرحمن بن قرط، وعلي بن أبي طالب، عمر بن الخطاب، مالك بن صعصعة، أو أبو أمامة، أبو أيوب، أبو حبة، أبو الحمراء، أبو ذر، أبو سعيد الخدري، أبو سفيان، او نور دي صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین. او بعض علماء وی چې هغه شپږ صحابه کرام دي چې دا واقعي را نقل کړي ده، نو دا متواتر واقع ده، متواتر. او د دې کې شک کول، د شک کول په قران کې او په حدیث کې چې دومره صحابه کرام یو واقعي را نقل کړي او بای کې بیا مې وسره شک کړي، نو دا په اصل کې شک کول شو په دین کې. سره عقل موږ وایو الله چې کله خپل زور او طاقت راخاره کوي کنه نه عقلونه بیا التکار پری دي، او لازم نه چې عقل به خبره منی دا به صحیح، چې عقل نه منی دا به غلطه. په غیب باندې ایمان او د الله په قدرت باندې ایمان، په دې کې ډېری خبرې دي چې راځي چې عقل به ته نه رسي. او د مؤمنان چې الله جدا کړی دي کافرانو نه، انهم په دې چې دوی هغه خبرې منی اگر کې دوی عقل وته نه رسي، او د کافران هر دغه خبرې نه منکر دي چې یو د دوی مخې ته نه، دوی د دوی عقل وته نه رسي. نو چې کوم خبره نه وي، لکه اوس د قبر عذاب شو او برزخ شو، نه یې مني، الله نمني، الله نيني جو نيمني والعياذ بالله.
یو خبرو د توکید الله د قدرت دوی عقل وته نرسي به نه مني دغه فرق دی په مؤمن کې او په کافر کې الله سبحانه تعالی په ایمان باندې مونږه مضبوط ساتي د مرګ پورې خصوصا په نن سبا دور کې چې د چا ایمان محفوظ وساتل شو د قبر پورې ایمان ویړو د خوش قسمت انسان دی زه بار د مرګرو ته دا خبره کومه چې په نن سبا دور کې خوش قسمت انسان هغه دی چې هغه د خپل ایمان روغ رمټ صحیح سلامت دی قبر ته ورسي لکه دومره فتنې راوتی دي روزانه نوې فتنه د دین په باره کې به خلک شکونه پزله کې اچي قسمه خبرې د الله په باره کې واوري د پیغمبر په باره کې واوري او کله نه چې دا میډیا او دا نت عام شوی مخکې دا قصې کې چې کولې خو نه بر رسیدي خلکو ته دا خلک په امان کې وو اوس هر سړي سره دغه شی جیب کې پروت ته سٹارټي کې نو پای کې یو شبهه بده ویني یو فتنه ویني علم وسره نه او تقوا به کې نه د الله نه ير نه د علماء سره رابطه نه به دغه فتنه کې واقع شي به دم دغه شان ذهن جوړ شي ولې بالله رو به ورځ د دین نه چې دینهم لا سوینسي الله سبحانه تعالی موږ لمرګ په وخت کې راولي چې موږ دغه په توحید او د رسول سم په سنت باندې مضبوط یو اسراء او د معراج واقعا دمه دغه زی پورې بیان کړی و چې رسول صلی الله علیه وسلم الله په لاړ راغې او منځونه شو د 500 نه 15 شو به الله ورته وی چې دی 15 اجر د 500 دی دا خبر موږ بیان کړو چې رسول صلی الله علیه وسلم په دې رحله کې ډېر ناشنا نوري خبرې ملیدلې چې بعضو ته ما اشاره کړو کته واستیا او په سورۃ النجم کې الله سبحانه وتعالى دا خبره کړې ده چې دی پیغمبر ډېر ناشنا سره دی په غزي کې لقد رأى من آيات ربه الكبرى یقینا دی پیغمبر په دې رحله کې د الله په نخو کې غټي نخې لیدلې عجایبات لیدلې ناشنا خبرې لیدلې او پیغمبر صلی الله علیه وسلم بګی تلو د سدرۃ المنتهى پورې تاسو باندې خبره بیان کړو الله سبحانه وتعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جبرئیل علیہ السلام سره چې و مسمان تلاړ بلغین بر سدرة المنتهى د بیر یو نه دغه زی پر رسیدلو الته د قلمونو आवाज اوریدلو ملائک چې کوم خبرې لیکي نو دا قلمونو आवाज رسول صلی الله علیه وسلم اوریدل او دا ونه ډکه شی و الله په قران کې دا خبره کوي اذ یغش السدرة ما یغش الله دا ونه ډکه شی و په هغه سچ ډکه شی و به نو بعض مفسرین وی دا د ملائکو نه ډکه شی و ملائکو ته په استقبال کې ورته کامل مرضی نو خلک مخې ته وځي نو د ملائک ټول د رسول صلی الله علیه وسلم مخې ته راوتی نو دغه ونه باندې ټول را جمع شي چې هغه ته سدرۃ المنتهى او عندها جنة المأوى او دغه ونه په خوا کې یو جنت ته چې هغه ته جنة المأوى وي د جنتونو مقسم دي او لکه څنګه چې جنة الفردوس ته نو دغه شان یو جنت سره جنة المأوى الله سبحانه وتعالى دې موږ ته نصیب کړي او سب اوچت نعمت په چې سړی ته الله سبحانه وتعالى جنت الفردوس نصیب کی خو من ګناګار خلک زده سوچ کوم کله کله زم ک الله بګی دي شي د خپې خودو زیرا کیم به کافی زموږ د پر او یا ک الله چرته موږ د جنتیانو نوکران کی نوم بده پوره دا وی نوکری وکاو دا وی خدمت وکاو ځکه چې د خپل ګناونو ته موږ وګورو د کردار ته وګورو الله یو سوی من کو بلس پیغمبر یو سوی من کو بلس بهم د الله نه امید شته هغه سید چې الله نه امید شته الله نه يرم شته نو الله سبحانه تعالی په دغه جنتونو کې موږ له زیرا کی رسول صلی الله علیه وسلم عجایبات لیدل
په دې رحله کې رسول صلی الله علیه وسلم نهر کوثر ملیدلو او نهر کوثر هغه وبدي چې الله سبحانه وتعالى خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم له خاص ورکړي او رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې انس بن مالک رضی الله عنه په روایت کې دا راځي امام بخاری رحم الله راوړي رسول صلی الله علیه وسلم ما نهر کوثر لیدل او دومره لوخي په دغه نهر باندې پراته دي حوض باندې چې لکه د اسمان د ستوري او دغه وبه د پيو نزيات سپيني او د غبين نزيات خوږي او دا رسول سلام په خپل مبارک لاسونو باندې خپل امتیانو ته ورکی په شرط دی چې دغه تابعداري کړي او زمونږ د پاره زیره دی الحمدلله ځکه چې زمونږ منهج او خبره او مسله چې ټول روانه ده او د خلکو چې زمونږ سره نه لګي او څومره اختلافات ته غټول بدیدي چې موږ وایو چې دا پیغمبر چې دا واجب الاتباع دی د دې تابعداري واجب ده د دې علاوه په دې امت کې چې هر څوک دی کې دا خبره د دې پیغمبر د خبره سره برابر و یو خله کنه برابر جو پریوي ټول مسلم دغه کې روانه نوري سم نشته او چې ستا سووري د سلفیانو مبارکین د ټول منګړت او پروپاګاندا دي اصل بنیادی مسله هغه زمنګ د پیغمبر په باره کې ده بنیادی مسله د الله په باره کې ده چې یو الله بندگی وکاو سچ هغه د ځان د پر ثابتې هغه به ثابتو سچ نه ثابتې هغه به نه ثابتو او تابعداري به یوازې لچا کو د رسول صلی الله علیه وسلم او دا هغه عالم خبره به منو چې کوم عالم خبره قرآن او حدیث سره برابرۍ چې هغه برابر نه ادب او احترام سره بریدو دغه بنیادی دوه مسلې دي هم د دې دلاسه د دې ډیرو خلکو مبتدیین زموږ سره نه لیکي والله سبحانه وتعالى ټول مسلمانانو ته هدایت نصیب کړي په دې رحله کې رسول صلی الله علیه وسلم جنتم لیدله جهنم لیدله او د جهنم چوکیدار مالک هم لیدل دا خبر هم تاسو تیر شي درس کې بیان کړو بعد جهنميان هم لیدل چې هغه ته عذابونه ملاوي یو روایت کې دا راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم لما عرج بي معراج په شپه باندې چې بر اسمانو ته ختم مررت بقوم لهم اظفار من نحاس په دې قوم باندې تیر شم چې دا غوي نکونه د تانبې نه جوړ شي يخمشون وجوههم وصدورهم او په دې نکونو باندې بغوی د خپل مخ راګرو سینې به راګرو ویمای چې من هؤلاء یا جبريل دا سوقتي ما ته چې هؤلاء الذين ياكلون لحوم الناس ويقعون في اعراض دا خلق دي چې خلکو زغیبتونه کوي او د خلکو په عزتونو کې خبرې کوي او خلک شرمي او په خلکو په سپکې سپوري وي دا خلک دي دي نور کسان چې رسول صلی الله علیه وسلم لیدلو په دغه شپه باندې او دا خبره ما بیان کړو چې رسول صلی الله علیه وسلم د الله سره خبري شوې دي خو دیدنې نه دی شي او دا بنیادی مسله یاد ساتئ چې په وی خبانی په دې دنیا کې د څوک نشتی چې الله سبحانه وتعالى لیدلی اگر کاغه پیغمبرانو نه لیدلی او دا د چې خبري شوی دي د الله سبحانه وتعالى خبري د رسول صلی الله علیه وسلم سره او د رسول صلی الله علیه وسلم خبري د الله سره دا شوی دي د دې رحله نه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم واپس را ورسېدو چرته مکې ته خپ دې لار کې رسول صلی الله علیه وسلم یو قافله مولیده چې د مکې والو پتګ راته کې ولې چې توم ویلې دا چرته نو مې ولیده او دا غوینه یو اخرک شی رسول صلی الله علیه وسلم ویلته ولاړ او رسول صلی الله علیه وسلم تګی شی او دو رسول صلی الله علیه وسلم دا غوینه لوخنه وبمس کړي او بیا غلوخه دغه شان بن پرېخو د دې لپاره چې دلیل شي د رسول صلی الله علیه وسلم پرشتنوالي رسول صلی الله علیه وسلم لاړ
د الله طاقت لاړ ورغه چې کله سحر شو نو قریش ته دا خبره بیان کړه هغه ځه وسړي خو نور څه شروع کړ د اوسه پرو چې کوم خبرې وځه اوس وی چې په یوش پکې تله ما مسجد اقصی ته او بیا اسمانونو ته موږ په میشتو سفر کوو مسجد اقصی ته نه رسو د په یوش پکې لاړ خاندلې مزاقي کو به رسول سم ته دوی وی هغه جمعه څنګه وځه بیت المقدس ته پوښتې کو هغه څنګه الله سبحانه تعالی هغه مخامخ کو رسول سلام ته وی خو ته یو خبره وته چې هغه ځکه د سیستند التداو رسول سم ته ټولي خبري وخوي د دین بعد د دې باوجود هم غوی د رسول سلام خبره ونه منله هلکه دا خو واضح خبره ده چې رسول سلام دا وی چې الته د سیستنی وی د سی آبادی و د شیدلته او د شیدغه ذکر او رسول سلام د دین علاوه نه لري تلالته د دلیل له رسول سلام ورشتینوالی باندې خلق لاړو په ابو بکر صدیق رضی الله عنه پس ابو بکر صدیق رضی الله روانو وته یو ملګری خو نور سوي وی سی وی چې زه په یوش پکې تله ما مسجد اقصی ته او بیا اسمانونو ته دا خبرې کړي وی هغه کوي چې هغه کوي به صحیح کوي او ځکه ابو بکر صدیق رضی الله عنه صدیق ولکی او دا انسان دی چې صرف دا نه رسول صلی الله علیه وسلم وی چې کله ما د اسلام دعوت شروع کو نو هر سړی ما ته سنه جواب را کړی سنه باسي ما سره کړی سوی د ابو قحافه د زوین ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې دله ما څنګه د اسلام دعوت ورکو د قبول کو ابو بکر صدیق رضی الله عنه وی چې دا خبره کوي نو زه منم دا وړه خبره ده زه په دې کې منم دوی د اسمان نه ماته خبري راځي زه په دې کې منم دوی چې د اسمان نه وحي راځي نو چې ما پاغي کې منلې ده نو دا کوم دي چې ناشنا خبره شو کله دوی چې زه په یو شپه کې لاړم او رالم او دا دلیل دی په دې باندې چې رسول سلام دا سفر په بدن او روح سره کړي که صرف د روح سره ویل که څنګه چې عباس خلک وي نو بیا به مشرکین د دې خبرې رد نکو به خو منله چې او په روح سره کې دی شي خو ناشنا خبر ده چې روح او بدن دوه رسول سم یادول چې زه په خپل تلم د مهانی په کور کې چې لړ الته بیا نو یعنی بدن تلو او بیا راغ د دې درسه مشرکین چې په دې اشکال کې واقع شو په دې واقع کې ډېر عبرتونه او درسونه یې زمونږ د پاره او مته ست ترشی درس کې ذکر کړو چې باز ما را جمع کړی یو فائدہ پدې کې ده پدې واقعي کې چې الله سبحانه وتعالى باندې توکل کې د توکل سره اسباب جوړه الله باندې توکل او توکل سره وسکه اسباب به جوړه او دا عقیده بساتي چې هر څه کون کې الله دی او دا اسباب چې ته جوړې د دې اسانولم د چا کار دی د الله سبحانه تعالی کار دی په دې کې بیا خلک په درې قسم دي یو دا غوینه بالکل اسباب راتیر دی و صرف په الله باندې یقین کې توکل وکي دا غلطه دي او که صرف الله باندې یقین او توکل انت کینه په کور کې هیڅ مکوا دي څو زموږ ټول په الله باندې یقین او اعتماد دلیل دا دی چې ته د توکل سره سره اسبابم جوړې د دې واقعینه چاته ذهن کې راځي هغه براق وتړو دا کړی پوری یا په موګي پوری نو د جبرئیل علیہ السلام په الله باندې توکل له رسول صلی الله علیه وسلم توکل او رسول صلی الله علیه وسلم خو امام المتوکلین دی خو بیا مغه ساروي وتړو وی تړ الله حفاظت کوي د اسباب لکه یو کس راغی د رسول صلی الله علیه وسلم د جمعه سره یو خو درو روان شو وی په الله می توکل له رسول صلی الله علیه وسلم ته عقل ها وی تړ
خپل وتړه به توکل وکړه. دویم قسم خلک هغه دي چې هغه د اسباب بندگی کوي سما او الله تیر شي. اوس سره رزق ګټي دکان دی نو د عقیده ده چې د رزق مال د دکان راکې کده دکان ختم شو زه تباہ او برباد شو. او هغه رب تیر دی چې ولدا سبب جوړ کړي. نماز سره گاڑی ختم شو زه ختم شم. بچی مال رزق ګټي اسباب دي کده بچی ختم شو زه ختم شم. دغه لمنده اسباب شریک کړي د چا سره د الله سبحانه وتعالى سره. او د دوه فریقین په غلطه دي. صحیح منهج هغه په منځ کې دي چې زمونږ په الله باندې اعتماد او یقین او توکل او دغه سره سره موږ اسباب ملټو او د اسباب لټولو موږ ته شریعت ویلي او د اسباب جوړون کې هم الله دې نو خبر ټوله واپس شو به چاته الله سبحانه وتعالى. دا یو فائدہ. دویمه فائدہ په دې واقعیا کې هغه ده چې کله د چا خواله ورشي نو ډایرک په دروازه نه نوځي اول بس کې اجازت وغواړي. زه درشم او کنه او دا ادب الله سبحانه وتعالى په قران کې بیان کړی په نور زین کې رسول صلی الله علیه وسلم بیان کړی تفصیل لمغ نه زه صرف هغه فواید ته اشاره کوم. دغه سره یو دا ادب تعلق ساتي چې څوک دنه تپوسو کې ته څوک نو خپل نوم وایي او چې کله به د اسمان ناواز وکړي شو من انت ناغه به جبريل تاسو رسول ته محمد صلی الله علیه وسلم نو خپل نوم به واغستو او د رسول صلی الله علیه وسلم نوم به واغستو او دا ادب دې د اجازه د غستو. او په صحیحینو کې دا حدیث ته جابر رضی الله عنه وی چې اتیت النبي صلی الله علیه وسلم فدققت الباب زلالم د رسول صلی الله علیه وسلم اور می وټکو وی چې من هذا سوق موت چې انا زیم یا رسول الله وی رسول صلی الله علیه وسلم ور کولو کو انا وسو لك انا سمت لر دې زیم نو موای او دا عام زموږ خلکو ته مړ ور کولو که زیم سوق زیم وسپت لګی کې دي شي دا اوازونه یو شانی وسره دوکې شي چې دا پلانې د ور کولو کې هغه بل سوق نو دا یو فائدہ د دې واقعینه. دریمه فائدہ په دې واقعې کې هغه ده چې کلم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نورو پیغمبرانو سره ملاو شوی دی ناغوی وته هر کله ویلې په خیر ویلې ته خوږی خبري وته کړي نو دا ادب زده کوي چې کلم د دیندارو د اوچتو خلکو سره ملاو شي نو په ملاوي دوه کې به د غوسره خوږی خبري کې هغه ته په خط طریقې سره په خیر وي هر کله وته وي دا ادب موږ زده کو د چا نه پیغمبرانو نه او دغه ملائکو نه د کوم سره چې د رسول سره ملاقات شي. سلورمه فائدہ شریعت ته دینه منع کړی د چې چا په مخ کې به چا صفت نه کې. عام نصوصونه دا خبر واضح چې چا په مخ کې به چا صفت نه کې بلکې رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کوي چې څوک ستا صفت کوي نو سې چلو کا خاوري رواله او مخ ته ور واچو. دې مطلب غلې کا دې مطلب خود دې حدیث نه دی واقعینه دا خبر واضحه ده او دا فائدہ غسته کی چې کله نه کله دیو انسان په مخ کې دا صفت کولای شي چې کله ستاد د یقیني چې د دې د لاسه فتنه نه جوړي. ولی شریعت منع کړی چې سړي صفت نه کې مخامخ ځکه چې دې د لاسه د په تکبر کې مراتلې شي ریاکاری کې مراتلې شي. او چې کله ته د پته چې دا سړی کزه صفت وکمنو دې نه ګډوډ کیږي نه به خبره نه. دلیل لري چې دغه پیغمبرانو به مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح موږ په خیر وایو هغه صالح پیغمبر ته نیک عمل پیغمبر ته نیک عمل رور ته او آدم علیہ السلام وی نیک عمل زوی ته ابراهیم علیہ السلام وی نیک عمل زوی ته. دا اوس د رسول مخامخ صفت کول خدای یې نه راځي چې په ځل کې نشرت لای چې رسول صلی الله علیه وسلم کې به تکبر راشي او رسول صلی الله علیه وسلم کې به ریاکاری راشي دا کې دی نشي. د دینه د فائدہ چې کله نه کله چې دی انسان په باره کې ستاسو یقیني چې دی د دې صفت تلاسه
نه خرابېږي نو بیا دغه مخکې صفت کولای شي. څو فائدې شوي؟ څلور. پنځمه فائده هغه دا شوه دا واقعیت دلیل دی په دې باندې چې د اسمان حقيقي دروازې دي. د اسمان حقيقي دروازې دي او الله سبحانه وتعالى په دې دروازو باندې چوکیداران ودرولې دي او په دې دروازو باندې د هغه وخت پورې څوک نشي ننوتای چې څو پورې رب العالمین اجازت نه کوي. الله سبحانه وتعالى د کافرانو مبارک سوی لا تفتح لهم ابواب السماء الله نبو کولویږي دوی ته دروازې د اسمانونو ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط الله نبو دوی ننوزي جنت تر دې چې اوخ د ستنې په سوري کې ووري او اوخ چرته د ستنې په سوري کې نشي وړي. نو دا واقعا په دې خبره باندې دلیل شو. شپږمه فائده د دې واقعې نه غدا چې څوک د کمزې مالک نو دغه سره د حق دی چې هغه ته پوسو کی ستاسو نوم ستاسو معلومات مبارک لکه ملائک ته پوس کې د چا نه جبريل نه او جبريل په دې ملائکو سره مشر دی. دا به ادبی نه ده کته مشری مقام دي قدر دي خلق کوي او یوزي ته ورل او چا نه ته پوسو کې چې سو کې نه بده مخه پکې ځکه چې داغه حقدار دی چې د حق دی چې ته پوسو کې تا یا دې زی مالک ته یا مالک په دې ځبانی مقرر کړي. حدیث سره سره دا فائدہ به کې مشوه. ومه فائدہ چې رسول صلی الله علیه وسلم معروف د ملائکو په منځ کې ویسو کې جبريل نو جبريل خو پیږي مشر تاسو سره څوک دی رسول صلی الله علیه وسلم محمد صلی الله علیه وسلم سید الرسول او دا خبره د ساتي چې حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم چې کله الله چا سره محبت وکي نادا جبريل علیہ السلام ته आवाज وکي جبريل هغه یې الله حاضر وې دې پلاني سره محبت کو زو سره محبت کو او سره محبت کې به جبريل علیہ السلام د ملائکه ته وي باسمانونو کې ثم يوضع له القبول في الارض بیا پس مکه کې چې کوم انسانانو سیږي دا غوي په سینو کې هم الله محبت واچي دغه انسان سره او چې کله تاسو نه کامل سره ویني او خلک سره محبت ډیر کوي علامه دې چې رب العالمین د دې سړي سره محبت ډیر کوي. خو دیندار خلک اوس که څوک ماته چې انډیا د ډمانو سره خلک محبت ډیر کوي نه دا نه چې هر انسان ته ګوره الله والد چا سره محبت کوي الله والد چې چا سره محبت کوي د سره الله محبت کوي. او دا فائدہ ماته اوس مخ کې ذکر کړو په درې درسونو چې مؤمنان او نیک عمل خلک معروف دي وکم ځکه پاسمانونو کې او ځکه علما دا خبره بیانې او لیکي په کتابونو کې وکم من معروف فی الارض مجهول فی السماء او ډیر خلک دي چې په زمکه کې معروف دي ټول انسانان پیژني پاسمانونو کې څوک نه پیژني دا بی دینه خلک دي. وکم من مجهول فی الارض او ډېر خلک دي چې په زموږ کې څوک نه پیژني خل پړ ګرځي پټ سړی دی التقي النقي الخفي رسول صلی الله علیه وسلم د مؤمن صفت ذکر کړي تقواداري النقي زړه پاکي الخفي پټ خلک به دا ګمان کوي چې ذکر رسول صلی الله علیه وسلم یو سړی تیر شو خل پړو صحابه کرامو ته رسول صلی الله علیه وسلم د مبارک سو یا رسول الله غریب سړی سو کی خبره نه مانی ځکه چې ظاهر کې څه خړ پړ دی رسول صلی الله علیه وسلم دا سړی ته قسم خوري چې الله به دا کار کوي نو الله به کوي. دې خلک شتي په دې مسلمانانو کې وکم من مجهول فی الارض دې خلک دي چې مجهول لی په زمکه کې معروف فی السماء معروف دي په کوم ځای کې اسمانونو کې. دا فائدہ من خبره ده چې تم معروف دي د ملائکو په منځ کې او د ملائکو په منځ کې به تعالی معروف کیږي چې ستاسو نیک اعمال هغه برخي.
دا اسمانونو کې دروازې دي دا خبره خو موږ نکست مخکې وکړو په دې دروازو باندې نیک اعمال برخیږي نو چې سړی دا غنوم دی احمد په مخه د احمد نیک اعمال روان دي ملائکه ته پوښتنه کوي څوک دی اوري بار احمد دی احمد معروف شو احمد په اسمانونو کې دا احمد چې کله مړ شي نو په دغه پسې د اسمانونو مجاړي د ملائکه پسې مخپي د زمکه پسې مخپي په کوم ځای کې چې الله بندگی کوله هغه زمکه پسې جاړي په کوم ځای باندې چې نیک اعمال خطو هغه اسمانونه پسې جاړي کوم ملائکه چې د اعمال برخه جوړ هغه ملائکه پسې جاړي ذکر الله سبحانه وتعالى فرعونيان وبارك سوي فما بكت عليهم السماء والارض الله النبي اسمانونو جوړلي او نبي زمکه جوړلي ځکه چې دا وې دي معروف نو په دغه کې الله سبحانه وتعالى موږ په هغه خلکو کې وګرځي چې هغه معروف دي په اسمانونو کې څه فائدې شو و اتمه فائده په دې واقعي کې ملائکه سره علم الغیب نشته او دلیل پیداري چې په هر ځای کې واغوي ته پوس کو سو کې او سوق د سره دی او کله اوسره علم الغیب وي نو دې ته پوس ته ضرورت نه وي او چې د ملائکه سره علم الغیب نشته نو بلبل سو کې چې دغه سره به علم الغیب نو علم الغیب د تعلق ساتي صرف د چا سره د الله سبحانه وتعالى سره نهم فائدہ په دې حدیث کې په دې واقعې کې د بعضو پیغمبرانو تذکره وشو چې هغه په اسمانونو کې وو نو دې ځکه دوه خبره یو بعض پیغمبران لاندې دي بعض بر دي دا ترتیب دلیل د دې نه دی چې دا بر غوړه دي د لاندې نه او دلیل بیداری چې عیسی علیہ السلام په دویم اسمان کې او یوسف او ادریس علیهم السلام دغه بردي او عیسی علیہ السلام شک نشي چې غوړه د یوسف او د ادریس علیهم السلام بعض عوام په ځل کې دای چې دا ترتیب چې کم دی دا به دي چې د لاندینه د برنه کمزور یا به برنه څوک چې ټول بر ابراهیم علیہ السلام د ټولو نه غوړه بیا په دغه دویم نمبر بیا دریم بیا څلورم بیا ووم پورې نه دویمه فائدہ دا به تاسو تیر شي درس کې ذکر کړو چې دا ترتیب او دا پیغمبران ولي د رسول صلی الله علیه وسلم ملو شو په اسمانونو کې او دا فائدہ د الله په توفیق سره ما به خپل سوچ کړي او دا به خوندوره فائدې ان شاء الله پاولنی اسمان کې آدم علیہ السلام او په دویم اسمان کې به څوک عیسی علیہ السلام او یحیی علیہ السلام په دریم کې یوسف علیہ السلام او یوسف علیہ السلام هغه انسان دی چې رسول سم سوې وینم حسن د دنیا دغه سره او کله چې زلیخی هغه مجلس جوړ کو بیٹک او د ته وی روزه چې څنګه راوته الله وی اکبرنه وقطعنا ايديهم الله وی غوته ډیر غټ کار شو وقطعنا ايديهم او پروتي والا کول او دومره بزا پونه شو ګوتې بریک وقلنا حاش لله ما هذا بشرا پاک دی الله وی دا انسان نه دی ان هذا الا ملک کریم دا په ملائکو کې دی او په دې پر مې دا خبره ذکر کړ بیرنه خبره وګدیږي صرف دومره د یوسف علی السلام ګیره وا دا غټه فائدې درس نه واخلې رسول سموي چې یوسف علی السلام موریدو وې نیم حسن د هغه سره او دا نیم حسن چې چا سره د ګیره دا وا رد په ټول خلکو باندې چې څو ګيري خري او هغه ته حسن وي او یا ګيري وړي کې هغه ته حسن وي ګيره د یو ناشنا نعمت ته چې الله سبحانه وتعالى بعض مؤمنانو لور کړی دی ولله الحمد او د الله سبحانه وتعالى شکر او صبر حمدونه چې وي دا کم دي
او د دې نعمت احساس هغه چاته کیږي چې د چا سره یې ځکه چې دې د لاسه دغه قدر دغه احترام دغه خایس د دې ګیري د لاسه د ګناونو نه منع کیږي په دې ګیره کې ډیر زیات برکات دي دلته چې کمرونه ناشتي او ابلګي ان شاء الله شیطان په لک زور ور شوی دی او نو الله دې دوی له توفیق ورکړي چې ګیره پری دي بعضوی ته دعا کوو بس دعا ده ته دغه قینچي گزار کوو دغه بلیټ چې دا غټي او کنه غټي خو چې ته قینچي او بلیټ نیول او بیا راشي بس دعا کوو شیخ سج الله طاقت راکي الله طاقت درکي الله چې سره ظلم نه کوي وما ربك بظلام للعبيد الله ظلم نه کوي قیامت پر ورځ الله ته دې سی وې چې الله ما ګیره پر خوده خو ته طاقت نه راکو سو کولش دې سو کې لا سوچت کوي چې زب الله ته دې سی وې نه موږ ټول ته پته ده د انسان عجیب ولې د قرآن کې الله د حقیقت ذکر کړي و د انسان عجیب په دې چې زمان نه مني او په ځان گواہی مور کوي چې زه نه منم نو دا کم چې ګيري وړي کوي یې خري په خله دوی دعا کوي چې الله طاقت راکړي په خپل او ته پته ده چې الله طاقت راکړي خو زه نه کومه او به په دې باندې نورم ډیر ګناونه دي چې هغه موږ په دې طریقه باندې بیانول شو په څلورم اسمان کې وسره ادریس علیه السلام ملاو شو او ادریس علیه السلام هغه پیغمبر دی چې الله وی ورفعناه مکانا علیا الله مولا دې اوچت مقام ورکړو نه د دې د لاسه باز خلک دا وی هغه د عیسی علیه السلام په شان اسمانونو ته الله ژوندې اوچت کړي خو نه د قران نه د خبره ثابته ده او نه په صحیح مرفوع حدیثونو کې دا خبره ثابته ده چې ادریس علیه السلام د موسی علیه السلام په شان عیسی علیه السلام په شان اوچت کړي شي عیسی علیه السلام صرف د یو پیغمبر دی بس او ادریس علیه السلام مبارک د دې صحیح دلیل نشته په پنځم اسمان کې اوس څوک ملاو شو هارون علیه السلام او هارون رور دی چې موسی علیه السلام او دغه رور دی د پلار نه او د مور نه خپل رور دی بعض خلکو دا خبره ذکر کړې ده وې دا دغه رور د مور د طرف نه د پلار د طرف نه نو او دلیل به څو ورکی دلیل به دا ورکی چې کله موسی علیه السلام لاړ سلويخ تورزله او تورات راوړ چې وی کتنو بنی اسرائیل بندگی شروع کړو د سخی نو غوسه او د غوسې نه شي چلو کو دغه ګیره ولې و ناغه ته سوې قال يا ابن لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي نمور زوی زما ګیره د سر وختم منیس او ما د دشمنان په ما پورې مخاندو ما دوی ته دعوت کړې ده خو نه منله اپری خو دو به بخانو ته یا الله ما زما رور ته بخانو الغرض وې دا دلیل چې دوی چې ابن دا اوس دلیل نشو دا هو تاسو بریدلی ممکن دي چې کسان شتي دا غوې عادتي چې چا سره خبره کې سوت وي امور زوی دا مور په دې پلار ولونه کو سګو چې پلار ولونه دا مور په دې یاد کړه چې د دې مور سره د بچی تعلق په نسبت هغه تعلق چې هغه د پلار سره غډيري نو ځکه د مور د ټکه دا د دې ټکینه پلار د دې ټکینه د مور د ټکه نږدې او باغیو دا دلیل چې سړی کور ته ورننه وزي نو اول ټکه خو سره وزي مور کمزي کې مور د خورش هغه کې پلارم په کور کې خدا مور سره د بچی د ناشنا تعلق نو دا خبره ساتي چې دا د غرور دی د مور او د پلار نه او داغه نسه دی مشر موسی علیہ السلام د کشر دی او د کشر د مشر نه غوړه دی په شپږم اسمان کې اوس رسول ملو شو موسی علیہ السلام د ناشنا انسان الله سوی وكلم الله موسى تكليما الله خبرې کړې د موسی عليه السلام سره دا په پیغمبرانو کې یو پیغمبر دی چې د ډېری زیاتې خبرې الله سره کړې
او ناشنا ته پوښتنه هم د الله نه کړی او نور بس ناشنا دیم الله ته ویلی دی لږ ځان راخاره کې تا وینم او د خوینه سخت انسان او د بدن نه دنګ انسان او د ناشنا سیرت او د رسول سلام سیرت او د موسی علیہ السلام سیرت د یو شان موسی علیہ السلام تم دې زیات تکلیفونه ملاوي شي رسول سلام تم ملاوي شي بعضو زینو کې رسول سلام ځان له تسلی ورکول نو دي سی به الله دی په موسی علیہ السلام باندې رحم وکړي د دین زیاتې سختي په هغه راغلي او د موسی علیہ السلام یو احسان زمنګ سره ده دی منځونه رسول صلی الله علیه وسلم مشوره کړی دی ویلار شي چې کمی کی الله یې سره ملاقات په جنتونو کې وکي په ومه اسمان کې څوک ابراهيم عليه السلام او د ابو الانبیاء د پیغمبرانو پلار او دا انسان دی چې دغه یو انسان د الله د مبارک سوی واتخذ الله ابراهيم خليلا او الله چې نو ابراهيم عليه السلام ملګری ګرځول او خلیل ګرځول او ډډه لګولې وسته ډډه لګولې وا البيت المعمور چې ملائکه غي ته ورننوزي د عبادت ته پاره او دغه مسلې تفصیل ما التفا اغازي کې بیان کړو خدای نه بعد به دغه مسله بیانو کوم فائدې چې ما تاسو ته وی چې ما په خپل به کې سوچ کړی دغه دا چې د پیغمبرانو د ترتیب ولي اولی دا پیغمبران اولنې ملاقات د چا سره وشو آدم علیہ السلام سره په دې کې اشاره ده دې ته العلم عند الله چې اے پیغمبره کم ذکی چې ته ستا چې کم اصل له د دین به توزی او بیا به دیلا راځي لکه رسول صلی الله علیه وسلم اوته د مکې نه هجرت وکړ چرته مدینه ته اوس د هجرت غورځي نږدې دي په دې واقعې به نږدې نه پیغمبره زیبه د خپل اصل زمکې نه خو بیا بوله راځي لکه څنګه چې تنن د آدم علیه السلام سره ملاو شو بیا دغه نه بعد عیسی او یحیی علیهم السلام د دوه هغه پیغمبران دي چې يهودو قسم تکلیفونه دوه تور کړي او ما سره ټیم نشته کنه ما د دې د سیرت بعض واقعیت تاسو ته بیانول چې تاسو حیران شئ چې د دوه پیغمبران د يهودو څومره تنگ کړي نو رسول صلی الله علیه وسلم ته اشاره دې طرف ته والله اعلم چې اے پیغمبره تب یوزی ته زی التب يهود تام ډیر تنگي او کوم ځای مدینه څنګه چې دوه پیغمبران تنگ کړي نو تابم خلق تنگي يهود بلی تنگي او دې شو شو ان شاء الله کله جون کو غسیرت او تاسو ووري دریم یوسف علی السلام سره ملاقات وشو اشاره دې ته پیغمبره دا یوسف علی السلام د خپل ورونو کوی ته گزار کړو او بیا ول الله دومره عزت ورکو چې دغه ورونه مجبور شو دیته چې دنه معافي وغوښته نو پیغمبره ستاد خپل خلق خپلوان بتا د مکې نه وباسي خو یو ورځ به دې شي راشي چې دوی بتا د معافي نه غواړي او شو دغه شه په کوم ورځ فتح مکه په کوم ورځ چې رسول صلی الله علیه وسلم مکه فتح کړه هغه ته به معافي نه غوښتي دغه نه بعد چې سره ملاقات ته ادریس علیہ السلام ادریس علیہ السلام سره ملاقات پدې ده چې اے پیغمبره د دبه بارک ما ویلی چې ورفعناه مکانا علیا د موچت مقام ورکړي هغه مقام ستاده پاره ونده او تعالی خو ما دومره اوچت مقام درکړي چې اسمانونو ته مې راوخی چول دغه نه بعد ملاقات شو د هارون علیه السلام سره او پدې کې اشاره ده دیت چې اے پیغمبره هارون علیه السلام سره قوم دشمنی کړي ده بیا مجبور شوی دي دې ته دغه په سیرت کې راځي چې دغه سره بیا خو محبت ستا سره هم د قشان کی د قوم نن تاسو سره دشمنی کې خو سبب سره کوي محبت به سره کوي
به دغه نه بد چا سره ملاقات ته موسی علیہ السلام سره او خو واضح خبره د موسی علیہ السلام چې پیغمبر د انسان چې څومره تکلیفونه تور کړی شوی دي د دین زیات بتا ته ملایي او حدیث کې درځي چې رسول صلی الله علیه وسلم خبره کوله يرحم الله اخي موسى فقد اوذي باكثر من هذا فصبر الذي زمان پرور موسی علیہ السلام باندې رحم وکړي د دین زیات سخت هغه رسیدل او تکلیف خو صبر یې کړو به دا غینه بعد ملاقات ته چا سره ابراهیم علیه السلام سره الله اکبر اشاره ده ته ول علم عند الله چې پیغمبره ستا ژوند به ختميږي په دې چې ته به د الله د کور زیارت کې حجۃ الوداع یو حج رسول سم کړي نبوت نه بعد او دغه اخرنه حج لعلی لا القاکم بعد عامی هذا ملګرو ته په مخ منځ کې دي چې دې کال نه باز تاسو سره ملاو نشي لعلی لا اراکم بعد عامی هذا او کې دي چې دې کال نه باز تاسو ویننم او روایت کې راځي لعلی لا احج بعد عامی هذا کې دي چې دې کال نه باز حج ونک اشاره ورټول دي طرف ته چې د دنیا نه تلو والے نو ابراهيم عليه السلام چې کله ابراهيم عليه السلام په ذهن کې راشي نو کعبه په ذهن کې راځي حج په ذهن کې راځي عمره په ذهن کې راځي واذن في الناس بالحج اعلانو کې د څه لپاره د حج لپاره نه پیغمبره اخیرنی اسمان کې ملاقات ستاسو د ابراهيم عليه السلام سره وشو هم دغه انسان چې د کمی کعبه تعمیر کړي د ژوند په اخیری ورځو کې تعیني او دا بس خبرې او بس فواید چې زما شوق چې تاسو ته بیان کوم دې باره کې چې ولې دا پیغمبران د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په دې ځایونو کې ملاوي لسمه فائدہ دا واقعا دلیل په دې باندې چې اسمانونه سودي و اسمانونه او د یو اسمان نه بل اسمانه پوری 1500 کال فاصله ده یو لسمه فائدہ د دینه د ثابت شوه چې بر په اسمانونو کې یو کور دی چې هغه ته ویل کېږي البیت المعمور او په قران کې دې طرف ته اشاره شوې ده والبیت المعمور په سورۃ الطور کې الله والبیت المعمور او حدیثونو کې دا خبره ثابته لکه رسول صلی الله علیه وسلم چې روزانه وته سوزره ملائک نه نوځي او یا زره او د دوی نمبر به د قیامت پورې نه راځي دولسمه فائدہ د دین د ثابت شو چې د ملائکو عدد ډیر زیات او یا زره چې ورننوځي بیا د دوی نمبر د قیامت پورې نه راځي تاسو اندازو کې له څومره ډیر او ذکر رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې سوې اطت السما وحق لها ان تئط وإذا اسمان چغاره کوي چغاره او پکار دي چې ولی وې ځکه چې سلور ګوتی زیب کې خالی نشتی سلور ګوتی زی په دې اسمانونو کې خالی نشتی یا خو یو ملک په سجده دی څوک په رکوع دی څوک دعاګانې غواړي څوک جړاګانې او دا همیشه دغه شان دي او حدیث کې راځي چې کله قیامت راشي نو دا ملائک به الله سبحانه وتعالى ته وایي چې ما عبدناک حق عبادتک یا الله څنګه بندگی چې ستا په کار واغ شان منګه ونه کړه نو چې دا ملائک دا وایي چې هغه دغه کار صرف د الله سبحانه وتعالى بندگی کول دي وغو دا خبره کوي نو موت بسوي والله سبحانه وتعالى ذکر الله سبحانه وتعالى په قران کې دا خبره ذکر کړې ده وما قدر الله حق قدره او د خلکو د الله دې قدر نه لري دې سي پیجندل نه لکه څنګه چې پکار مالکم لا ترجون لله وقارا سی چلے تاسو له قوم خلکو چې الله دې سي عزت نه کوي څنګه چې پکار دي او د الله سبحانه وتعالى مهرباني ده چې دغه اوچت ذات موږ سره په هر خبره کې
نرمي په هر خبره کې نرمي. ولو یاخذ الله الناس بما کسب، الله په قرآن کې وایي که چېرته ما د انسانان راونی وګه په هر خبره نو په دې ځمکه به څاروی هم ژوندی پاتې نه شي. که زه په هر خبره راونی سم، ځکه چې ته سوچ وکړې موږ خو په سکندونو کې ګناهونه کوو او الله را سره د هرې خبرې حساب کتاب شروع کړي. در الله رحم و کرم دی چې یو را سره د هرې خبرې حساب کتاب نه کوي، بل په هغه ذکر را سره نه کوي. مهلت را کړی دی، را کړی زه خیر دی، زه خیر دی، زه خیر. خو دا وی الله وی داسې نه، ګوره مهلت مې در کړی، دا مهلت تا ولې موږ را کړی یا الله؟ وی چې د قیامت پورې چې دا چغه ونه وهئ یا حسرة على ما فرطت في جنب الله. د قیامت پورې ګوره دا ونه وایي چې هی تبعی د زما لپاره ما خو کوتاهي کړې ده الله مبارک، ځکه دا وخت در کړی. خو د سوچ خبره ده چې د وخت پته نه لګي. که موږ ته پته وي چې دومره وخت الله موږ له کړی، دومره مهلت بیا خو د هغه وخت پورې موږ به څه کوو او بیا به توبه وباسو. ونه د هغه وخت پته نه لګي. نو چې وخت پته نه لګي تا سره اوس هم وخت شته. ان تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب او تقول لو ان الله هداني. او دې سره چې قیامت پر ورځ بیا دا چې وایي چې الله هدایت را کړی نو مزه به وي. هدایت خو ما درکو ته زوغتلې نه. لکه اکثر محکمه دا وایي کنه دا کوم کسان چې دا ګیری لري کوي الله ته دې سی ویل شي چې الله ته طاقت نه راکو، هیڅوک نشي ویل. یلا دا کوم کسان چې ګناهونو کې لګي دي توبې نو بس دې سی ویل شي چې الله ته د توبې توفیق نه راکو. کې دې نشي چې ته مهنت وکې کوشش وکې الله توفیق درنکي. دلیل په قرآن کې دی والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. الله وی څوک چې زما د دین په باره کې او زما په باره کې مهنت او کوشش کوي زه ورته د جنت لارې اسانوم او هدایت ول ورکوم. هلته خبره څه کړې ده چې څوک څه کوي؟ کوشش کوي، مهنت کوي، الله وی زه ورته لاره اسانوم. دا خبره ما دی پوری رواغسته چې دغه ملائک او د اوچت مخلوق چرته دوی د الله نافرمانی نه کړي او دوی به موي چې یا الله ما عبدناک حق عبادتک، یا الله موږ ستاسو دې بندګي ونه کړل لکه څنګه چې پکارو. ها دی الله سم فائدہ. دا حدیث دلیل لې چې د رسول صلی الله علیه وسلم مقام هغه د ټولو پیغمبرانو اوچت. د کوم ځای نه د فائدہ مو واغسته؟ بره سدرۃ المنتهى ته ورسید، د ټولو پیغمبرانو نه بره لاړ. بعض روایتونو کې د دې راځي رسول سلام جبرئیل ته راځي او هغه ته جدي نه خو ما ته اجازه نشي او ته ملو شي. محبوب مخلوق د زمکه په د مخ باندې الله سبحانه وتعالى دغه انسان د کوم چې په مدینه کې پروت دغه انسان دی. او د د سره چې څوک محبت کوي او د په نقش قدم رواني دام الله ته محبوب مخلوق دی. ځکه الله مدینه کې بعضو خلکو دا خبره کوله وي موږ په الله مینو، موږ په الله مینو. لنډه خبره وته الله وکړه ان کنتم تحبون الله فاتبعوني. الله سره محبت کوي دغه پیغمبر په روان شي الله به سره محبت وکي او تاسو هم پته ولګي چې برشته کوي که به دروغ کوي. نو یو د دې ځنه دا خبر وروته بل د کوم ځنه وروته په بیت المقدس کې امامتي وکړه ټول پیغمبرانو ته او څومره شرف ته څومره اوچت نعمت ته زم کوم د ټول مصیبتونو مخې ته کیدو د نعمت مخې ته کوچی د سړی زمون پیغمبر دی زمونږ د په امت کیو د غمونه به زمونږ نه ير نشي ير بشي ير بنشي ير بشي دې نعمت ته واځي وګوره. سوار لسمه فائدہ د حدیث دلیل له پدی باندې چې قبلی ته شاکول سدي جایز دي او دلیل به سدي
ابراهيم عليه السلام ډډه لګولې و فاذا انا بابراهيم عليه السلام مسندا ظهره الى البيت المعمور. ابراهيم عليه السلام ډډه لګولې وسته البيت المعمور. بل سم فائدہ دا حدیث دلیل له چې د ایمان او د توحید نه بعد اوچت عمل په دین کې هغه سره هغه مونږ ځکه چې یو خدای منځونه پر شو بکم ځکه اسمانونو کې بل یو عبادتوم دي شنی چې هغه په اسمانونو کې پر شوی سوې درې منځنه او دویم پر شو سو 50 دلیل له بده باندې چې الله وسره ډېر محبت لري 50 ول الله پر ذکر الله دا خو خي چې زه خپل بنده په دې منځ کې نه ما ځکه حدیث کې دا راځي چې د ملائک بدلیږي په کم کم منځ کې سحر او مازیګر. نو مازیګر وسته منځل رانلې ملائک نور رالو او دغشته بروخت الله دې ته پوښو کې او الله ته پته وي وي زماغه بنده وي نو یا الله ودو یا نو بازار کې ګرځېدو نو هغه بلارو کوسو ګرځي نو د خې سره ناسو نو د بچو سره انوټ شي ګنه سحر به د ملائک بدلیږي نور راشي چې دوی الله ته پوښ زما بنده یا الله کار لروانو تعذيب وکړ لته نو د موز نه کو او چې کله به ځوخي او الله وتعالى او زما بنده وی الله په سجده او جړلې چې الله می معاف کړي پر رکوع خیرتی کو اذکار وی استغفار وی الله سبحانه وتعالى به بخیو کنه به بخي رپورټ برلاړ کړي او په زړه کې یې نشته حکومت وړاندې کیمرا لګولي او جرمانه 300 ریالې یا زیات نه زیات زریالې یا 2 زریالې یا 3 زریالې وی اشاره چې ماته کړه سو جرمانه 3 زره والله چې دې اشارو تر ورسې کنه دې کیمرې ته د خپې رپیږي راشي صرف دې راشي 3 زریالې برابر 3 زریالې شي زي وخت لپاره مشکل له حل بشي ولکه کیمرې چې الله لګولي او د ملائک بدلیږي او ستار روزانه رپورټ بر اسمانونو تخریج روزانه رپورټ ځکه بعض مفسرین دي چې دا لیکي فی یوم کان مقداره 1000 سنه مما تعدون اسمان ته خطو کو زیاده د 100 کالو سفر دی د 0 کالو د ملائک د 0 کالو د سفر د په 100 وخت کې کوي په لږ وخت کې زی ورځي ولې زی راځي زموږ ستغه رپورټ بروړي چې الله پلانې دي شو یا الله پلانې دي شو او الله ته پته خدای ټول کارونه ولې الله کوي چې الله ته پته ده چې د ملائک گواهان شي په دې انسان باندې او ویلي کې د عمل نه به دی وی ما سره یو کس باس کو ملحدو تقدیر په دې مسله کې وې زه په دې پوه نشو مرستاسو تقدیر دا مسله چې الله ته پته لري چې پلانې جهنمی دی او جنتی دی الله لیکلی چې جنتی دی جهنمی دی به ولې د عمل نو موت یې د عمل او د لیکل اسانه خبره وي څنګه مې الله چې انسان پیدا کو او د دې انسان نوم به وایي چې زده نوم د خالد الله ته ضرورت نشته چې انتظار وکړي د خالد د مړکېدو پورې چې د رپورټ ولیکل شي الله ته ضرورت شته نشته الله ته د مخکې نه پته ده چې دې به څه کوي څه به نه کوي او بیا به اخرنی انجام صحیح الله د مخکې نه ولیکو دا اسانه مسله ده خو د مؤمن او مسلمان لپاره دغه څه اشکال نشته هکه دي چې وي چې الله ولیکي جهنمی او بیا په د جهنم عمل په زور کوي نو بیا خو یوسلو ویل شي د ظلم چې دا خبره ته مو کړه دي که خدای بیا لار ملاو نشو نو بیا ماته وی چې الله ته پته لري چې دا جنتی دی دا جهنمی دی نو دا لوبه سره شروع کړي د دنیا پیدا کړي د خلک پیدا کړي خو ډایرکټ د انسانان یا جنت ته بوزي یا د جهنم ته بوزي نو مې دا غیم یو جواب دی کنه وسه جواب مې ته پخپله وسنګ زه مې ک ډایرکټ الله ته جهنم ته بوزي نو تبم الله ته چې الله څنګه ما خلاص کړي نو ته جهنم ته راوستم
نو الله په دې دنیا کې د دې لپاره پرې خو دی چې تا ته په خپل د خبرې واضح شي چې ما څه کړی دي چې قیامت پر ورځ بیا دا ونه وي چې الله تعالی ظلم کړي. د دې لپاره د دنیا ده، د دې لپاره د مهنت او کوشش او دا هر څه دي. نو دا خبره مونږ کوم ذکر واغسته منځه مبارک چې دا موز اوچت عمل له ځکه دا یو عمل له کلمې نه بعد چې هغه مبارک رسول الله صفاوي چې پرې خو نه غسکی کافر کیږي ولعیاذ بالله. شپاړسمه فائدہ هغه ده چې یو مسله بدلې دي شي دغه په زبل راتلی شي په شریعت کې ودی ته نسخ وي. تفسیر په دوره کې موږ تفصیلا دا مسله بیان کړو. دي چې نسخ راغله کوم ځکه منځونه د 500 نه 15 سلوي خو بیا راځو بیا شو 15 شو. ولا سم فائدہ چې د موسی علی السلام په موږ باندې احسان دی او غي احسان دی چې رسول صلی الله علیه وسلم مشوره ورکړي او په دې کې دا فائدم ده چې د نیکانو خلکو سره مشوره کوو فائدہ به ته ملوي. د موسی علی السلام تجربه ولیکن نیک انسان منګ یا مشورې نه کوو چې کوي یو د دې سړي سره کو چې نو سره علم نه تقوا نه پوهه نه تجربه یې سن یو خم پسین لو اتلسمه فائدہ د الله سبحانه وتعالى رحم او کرم په دې امت باندې چې د 500 نه 15 کړو خو اجر کم نکو منځله کم کړو خو اجر کم نکو. الله دې سم کولای شي چې 15 منځونه اجرونه 15 وینا 15 دي اجر یې سو ده 500 ده الله رحم او کرم. نو لسمه فائدہ د دې حدیث نه ثابت شو د الله د پر دوه صفات یو ده چې الله حقيقي خبري کوي څنګه چې دغه د شان سره خای کوم ځکه چې الله مبارک راشي چې الله لاس یا الله مخ یا الله خبري کوي نو موږ بسوي چې دا حقيقي صفت ته د الله او کیفیت چاته معلوم دی الله ته معلوم دی. کیفیت کې موږ خبري نشو کول الله خبري کوي بس موږ ته د اشاره رسیدلې او د دې معنی نه بدلو یا دې شنو یو جنا دا ختم ک بیا خدای انسانانو په شان شونه موږ الله خبري کوي خو شلي څنګه کوي بد دې علم د چا سره دی اده الله سره. دویم صفت چې بده کې ثابت شو هغه ده چې الله کوم ذکر دی په عرش نه پاسه ک الله سبحانه وتعالى په هر ذکر لکه څنګه چې بعضو خلکو عقیده ده نو د اسراء او د معراج څه فائدہ ده د اسمانونو ته چې لاړ رسول سلام خو د دې لپاره لاړ الله ول هدیه ورکړه چې راشه پیغمبر جره سره وسو خبري وکړه نو زړه ته به ټکور ملو شي سکون ملو شي چې الله په هر ذکر دی نو بیا د دې څه فائدہ شو. دې دلیل کوم سوچته کنه د دې ناشنا دلیل لوري نو دا عقیده ده زمونږه چې الله په کوم ذکر دی په عرش ته پاسه او د الله علم قدرت لید او رید په دې لحاظ سره الله په هر ذکر دی خدای الله ذات کوم ذکر دی په عرش ته پاسه سو فائدې شوي. نو لس شلمه فائدہ د مؤمن شان دی چې دغه حیاي کله چې رسول صلی الله علیه وسلم را واپس شو وی سو منځنه موسی علیه السلام ته 15 ولر شه د 15 نشي کولای مال حیا راځي د مؤمن شان دی د الله نه خو بیا حیا خو بیا لازم کی یو اشتمه فائدہ دا شو چې دا حدیث دلیل له دا واقع دلیل له بده باندې چې جنت او جهنم وشتي لکه بعض گمراه فرقې لکه معتزله هغه دوی د نشتی وس نشتی نه د شتي او قران کې همیشه ټکر دي او عدت تیار کړی شوی دی تیار کړی شوی نشتی. دویشتمه فائدہ هغه ده چې کله رسول صلی الله علیه وسلم د موسی علیه السلام نه ووړیدو فلما جاوزته بکا و چې زه ووړیدم موسی علیه السلام څه شو په جړا شو ما یوب کی کولی جړ ناغه ته زمانه بعد یو پیغمبر راغلی دا تابعداري زمانه ډیر دي علماء د دینه د فائدہ وروت چې غیبته جایز ده. غیبته څه ته وایي د خیر په کار کې د یو مسلمان سره یرس کول د خیر په کار کې لکه حدیث کې چې سړی قران تلاوت کوي ته وایي چرمان دې څه आवाज زما وي یو سړي سره مال لګي د الله په لار کې یره چې دې مال زما وي او صحیح نو موسی علیہ السلام دا چلو خو زمونږه دې کور زما وي
دیسی لینډ کروزر زما وې دیسی پټه زما وې او دغه خبرې او دا کوم سړی دا د دنیوي شنو ته ګوره پسخي را پسخي عمر له خوار ګرځي بیا کو سلین کروزر راشي کنه دیسی مرسډیز زما وې مرسډیز چې ته ملو شي دیسی هلیکاپټر زما وې عمر له خوار ګرځي نو د دنیوي شنه دا پرې ده چې الله درکړي به شکر وباسه دین کې مقابله وکړه چې ارمان زدي شي وې یا د دنه غوره وې دا څو فائدې شوي دویش دیرشتمه فائده د ابوبکر صدیق رضی الله عنه فضیلت څنګه آشنا انسان چې څنګه وته پته ولګي چې پیغمبر دا خبره کوي خلک هغه ګوره په خپل وګونو نه اوریدلې وې دي سی وې او دي سی وې چې وې به صحیح وې سلیرشتمه فائده او دا اخرنی ذکر کوي وخت ختمي سلیرشتمه فائده غدا شو چې د پیغمبرانو دینونه هغه ټول سدي هغه یو دي د یو زین راوتی دي او اسلام دی نو څوک چې د دې دین نه علاوه بل دین لټي هغه به کفر ته وړي ولياذ بالله ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين او دا شان رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وی چې موږ پیغمبران ټول سيو ورونه یو پلارم یو د میندم جدا دي پلارم یو دی میندې جدا دي پلار یو دی یعنی دین بنیاد عقیده توحید هغه ټول پیغمبرانو یو شان دي ها دا د چې میندې جدا دي یعنی احکام بعض عبادت دغه طریقې دا جدا جدا دي ما فواید نورم جمع کړی دي په دې اکتفا وکړو او حاصل دا شو چې الله سبحانه وتعالى خپل پیغمبر ته ناشنا د قدرت نه خو دا هر پیغمبر سره راغلي الله دغه مبارک وي د ابراهيم عليه السلام مبارک وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض يوم ابراهيم عليه السلام تخولي وبچي د اسمانونو د زمکي د موسی عليه السلام مبارک الله وي لنريك من آياتنا الكبرى چې موږ ته د قدرت په نخو غټي نه خو نو دا د عجایباتو نه ډک سفر د رسول صلی الله علیه وسلم د الذين پر ورکو چې د تسلی وشي او بل نه چې دینه بعد یو بل مرحله را روانه غي ته تیاری مرحله د سده مرحله د هجرت ته پیغمبر حالات بدلیدو ولدي ځکه چې تاسو سوچو کې په سورۃ بنی اسرائیل کې اولنې آیت د اسراء او د معراج مبارکه سبحان الذي اسرا او چې څنګه د آیت ختم شي د بنی اسرائیل خبره شروع شي وسره حیران شي چې آیت یو آیت کې بس د اسراء او د معراج واقع به ډایرکټ د يهودو مسله دلیل له بدی باندې اشاره ده ته پیغمبره وستا واسطه ګوره د يهودو سره روانه هغه به کوم ځای کې دي په مدینه کې دي د ټول هغه مقدمات او د دینه بعد بیا هغه بیعت شو چې هغه ته بیعت العقبه الاولى یو پیر بیا دویم پیر او به سکسان لاړو مدینه ته دعوت شروع کو ناشنا سیرت ته بیا او به د هجرت ابتدایي حالات او به هجرت څنګه وشو دا ټول به بیانو د الله سبحانه وتعالى په توفیق سره پر روانو درسونو کې الله سبحانه وتعالى موږ ټول له توفیق راکړي قران او حدیث باندې عمل کولو او الله سبحانه وتعالى موږ ټول په خپل دین باندې پوه کی او څنګه الله سبحانه وتعالى موږ دلته جمع کړیو نو دغه شان الله سبحانه وتعالى موږ او څوک چې د درس اینی او څوک چې اوري هغه ټول الله سبحانه وتعالى د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په جنت الفردوس کې یوځي کی هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.